او جنې او زیرا سره جاړه هو اے د جدای خوبونه ما لیدلې دینا. سلامونه او احترامات ملګرو، شانګلې ته راغلی یم. های های ای د وطن د سر دستاره و شانګ لپاره ښایستونه دې ستایمه. چې شانګلې ته راشم نو د دې کتې پتې بچوړې نه واله شاته هغه بل کتې پتې بچوړه هم ناست دی او بیا داسې ورو ورو دنګېږي دې ځای ته را خبره راورسي. دا ملګري راځي وخت تر وخته، څوک وایي شعر به وي او څوک وایي ټپه به کوو، څوک وایي تصویر به وباسو. بهر حال که ګور ګران دی خو د مړی ناکام دی. نو موږ به کوشش کوو چې څوک خفه نه کړو. د ولس زړه ساتل دا یو ګران عمل دی. په دې باندې موږ اوس پوه شو چې د یارانې کول اسان دي، علمه ګرانه ده د یار د زړه ساتنه. نو تاسو د کوم ځای راغلي یئ زړګیا؟ دندۍ نه راغلي یو جي. دندۍ نه. دا څومره دندۍ د لیلوڼۍ نه څومره فاصله باندې ده پته لګي که نه؟ یاره جي دغه اندازه خو نشته، خو تاسو 120 کیلومتر مطلب خواوشا اسټیمیټډلی دغسې ده. ښه اسټیمیټډ دغه ته ولګوي چې 120 کیلومتره فاصله دي وهلې ده، دوی راغلي دي. نو بیا چې دوی دومره د لرې نه راشي نو موږ هم وسکټ واچو راواچو دوی ته یو څو ټپې وکړو چې دوی د ځان سره ښه پیغامونه ویسي. تاسو که څوک ټپه کولی شي که نه ټپه به یوازې زه کومه. بس ټول به کوي. داسې خلک مې خوښوي. ګوره ما ویاسې نه چې راشد نه یم چې د خلکو ته پاتې را نه شو. نو بس زه راته لومبۍ را دګ دم او بیا راپسې تاسو راځئ. ښه د اختر مخه ده نو دا به داسې شي چې هو اختر په ټوقو او ټوقو راغې نه مې اوږۍ شته نه د غاړې او تاویزونه. چې تاسو کم طرز کې کوئ هغې کې وکئ. او ډکی را ټول کور پی بل کا او زمونږ دستور دی پرانا خوله ورکونا. واہ واہ واہ. دستور دی پرانا خوله ورکونا. او جنۍ او زیرا سره جاړه هو اے د جدای خوبونه ما لیدلې دینا. د جدای خوبونه ما لیدلې دینا. شکیله وایه وسه شعر ووایه چې څه ویلی شي تاسو ته به ډالۍ چې ارشاد. په کتلو ورته سترګې نه مړېږي، په کتلو ورته سترګې نه مړېږي. ځینې خلق د ګلونو په مثال وي. واه 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 ډېر ښه شعر دی. ته به شعر وایې ځوانه؟ ووایه. ته به وایې زړګیا شعر ټپه چاربیته نیمکۍ بدله؟ ته به څه وایې زړګیا؟ تا خو یو پوره مرکه هم ما سره ریکارډ کړه نو څه خبره یې وکړه که نه؟ څه خبره کې شعر وې راغلی موسم حالات څه وې نو ووایه. داسې څه نشته په زړه دې هېڅ هم نشته؟ په زړه دې څه دې راته وایه. ملاقات او هغه زمونږ وشو، مخکې مونږ یو پیره راغلي وو او دا ځل تاسو سره زمونږ رابطه وشوه ځای نه چې کله راوتلو. تاسو په موقع باندې رالاندې کړئ او خپله مرکه چې د هغه ریکارډ کړه او انشاءالله د خوشحاله خو یې که نه په شیشه باندې به یې تاسو ته دا د افسر افغان صاحب خپل پیج د دې نه به تاسو د ده پروګرام کتلی شئ. خوشحاله اوسې، ډېره زیاته مننه کوم. ته به څه وایې زړګیا؟ وایي چې په زړه دې څه دې راته وایه خمارو سترګو دې ګیلې راوړي دي نو چې څه دې هم په زړه یې هغه ووایه. مونږ سره خو داسې څه نشته، خو هسې خپل یو شعر دی هغه ورته ووایم. ارشاد او شاعر مې لکه چې خفه پې یم خفه پې نه یم، خفه پې یم خفه پې نه یم، خفه په دې یم چې خفه پې ولې یم. واه 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 واه. حسن تکرار دی او بیا ما ته هم رایاد شو وایي چې جانانه پټ شه پټ را پټ شه او پټ به در پټ شم پټ به وکړو دې دننه. چې د ده نه موږ قصه کمه وکړو نو بیا خو نه کېږي که نه. بهرحال خوشحاله راته اوسئ. که څوک څه خبره شریکول غواړئ یا څه نو راسره ویلی شو تاسو سره موقع شته دی. ته خو بله ټپه نه کوې که نه؟ که ټپه کې خو تاسو مشهور هغه مې تاسو ته وکړه. ډېره مینه او احترام. په آخره کې دا یو څو شعرونه درته هم وایم او دا یو قسمه د ځوانانو ته یو نصیحت هم دی چې الوتله ښې پښې وزرې ساته او د بزدلانو نه ځان لرې ساته. الوتله ښې پښې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته او په بدتمیزو پسې زغرې ساته. د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته. پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې ازاد څو کونترې ساته. او د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته. او حاجي صاحب شاه بسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته. او ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته. او ګلویشه
ستا افغان یم چرته به ځم ته دې د زړه دروازې لرې ساته. یو ځل بیا ستاسو د راتګ ډېره زیاته مننه کومه. 120 کیلومتره لار تاسو وواله راغلی، خوشحاله اوسئ. زه هیلهمند یم چې مرکه ریکارډ شوې ده، تاسو به خوشحاله هم یئ. دوی پوره یو تفصیلي خبرې اترې وکړې. دغه د ټول ولس ته دا سوال جواب، دا خبره، دا احساس ورکومه چې که غواړئ چې دغه نړۍ ښایسته شي، خپل د برخې کار په ایماندارۍ باندې وکړئ، انسانیت ته خیر ورسوئ. او دا زه بیا وایم که د نیت وي د کعبې د جوړولو، د بېوسه انسان زړه جوړ کا کعبه ده. خوشحاله راته اوسئ.